شولګره د بلخ ولایت د لومړۍ درجه ولسوالیو څخه ده چې له 150,000 څخه زیات وګړي پکې ژوند کوي، خو لا هم پکې د برېښنا څرک نه لګیږي. د دولتي و عامو خلکو کمپیوټري کارونه تر لمریزې برېښنا محدود دي او د ورېځ اسمان په ورځو کې خو یې کارونه په ټپه ولاړ وي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په لمریزه برېښنا کې یې څه ناڅه کارونه مخته ځي، خو ځینې وختونه یې برقونه دومره کمزوري شي چې برېښنایي وسایل یې پکې له منځه لاړ شي. برق یو ډیر اهم شی د لپاره د ملت او د ولس لپاره، علل خصوص شولګره یو مهمه ولسوالۍ ده، درجه اول ولسوالۍ ده په ولایت بلخ کې. نو بنان دغه د خلکو ستونزه ټول همدغه برق ده. همدغه اوس شخصي زه خپل محکمې خبرې درته کوم، څو ځله زموږ کمپیوټرونه سوځېدلي دي، وجه همدا و چې بطرۍ کله چارج ونه لري. در اوقاتی که آفتابی از سولر شمسی ما استفاده میکنیم، در روزایی که آفتابی وجود نداره از سولر و از برق استفاده مستفید شده نمیتونیم. به صورت کلی کار ما ملغا، یعنی که به صورت کلی لغو می باشه. ورته مهال د شولګرې ولسوالۍ ولسوال مولوي قطب الدین روحاني ولسونو ته ډاډ ورکوي چې د دوی هرې ستونزې ته به رسېدنه کیږي. نوموړی مني چې د برېښنا نشتون سره ځینې ستونزې شته، خو وایي ډېر ژر به د دې ولسوالۍ خلک له وارداتي برېښنا برخمن شي. از قلوردی 209 الفت ثبت شنش اینجا کروکی و جای ثبت شن هم در ولسوالی شولګره معلوم شده و جیپیس شده و کروکی شده جایش. کار از دفتر شیخ صاحب المؤمنین به تلاش جناب والی صاحب و مسئولین ولسوالی شولګره و مردم متدین ولسوالی شولګره اطمینان است که از دفتر شیخ صاحب هم بخش برق وارداتی انشالله خلاص است. در آینده نزدیک انشالله مردم شولګره انشالله از برق وارداتی انشالله بهره مند می باشند. ورته مهال د سیمې خلک په دې ولسوالۍ کې د اساسي کارونو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي د شولګرې ولسوالۍ جغرافیوي موقعیت ته په کتو لازمه ده چې په دې ولسوالۍ کې په بهیدونکي سیند د برېښنا بند جوړ شي تر څو د نورو هیوادونو له وارداتي برېښنا بېغمه شي. موږ ته په خپله خاوره کې دلته بند جوړ شي او هغه برېښنا چې په خارج ملکونو نه په پیسو راځي هغه موږ ته په درد نه خوري. هغه یو تجارتي برېښنا ده چې نن قرارداد وخت پوره شو هغه موږ باندې قطع کوي. که چیرې دلته موږ ته خپله د خپل ملک برېښنا جوړه شي هم به زموږ ولسونو ته سهولت راشي، هم به د برېښنا نه برخمن شو. آرزوی ما میسته که شولګر در نظر در نفوس، نظر در آب و هوا، نظر در مسائل جغرافیایی بهترین جای است. زمین‌های کشاورزی داره، آب فریمان هم داره. اگر دولت همکاری بکنه بند برق جور کنه، هم مردم از آبش استفاده میکنه هم از برقش. د بلخ ولایت د شولګرې ولسوالۍ د ځایي مسؤلینو پر وینا د دې ولسوالۍ خلک به ډېر ژر له وارداتي برېښنا برخمن شي، خو د سیمې خلک له اسلامي امارت څخه د بنسټیزو کارونو غوښتنه کوي. دوی وایي که د شولګرې په سیند ورته د برېښنا بند جوړ شي، له یوې خوا به له برېښنا برخمن شي او له بلې خوا به یې کرنیزې ځمکې په اوبو خړوبې شي. زیار الکوزی، امید راډیو، بلخ، شولګر ولسوالۍ.